کیسه ده وایي یوه ورځ یوه میرمن له خپل خاوند سره ډوډۍ خوړلو ته ناست وه. سورکړی چرګ یې تیار کړی و. یو فقیر راغلی او د دې دروازه یې وټکوله. ښځې غوښتل چې فقیر ته څه ناڅه چرګ یوسي، اما د هغې خاوند منع کړ او ښځې ته یې وویل مه یې ورکوه، خپل کار به کوې. څو کاله تېر سوه، په دې کور سخته غریبي الله تعالی راوستله، تر دې چې خپل مال او دولت ترې الله تعالی واخیستی او الله تعالی ښایسته ښځه هم ورکړې وه چې د ډېرې غریبۍ او لوږې هغې ته هم طلاق ورکړي. وخت تېرېدی، ښځې بل میړه وکړ. یوه ورځ ښځه له خپل دوهم خاوند سره ډوډۍ خوړله او د مخکې په شان یې چرګ سور کړی و چې فقیر د دوی دروازه وټکوله. سړی دروازه ورخلاصه کړه، ګوري چې فقیر دی او د غذا ضرورت لري. سړی کور ته راغلی او میرمنې ته وویل چې دا ټول چرګ فقیر ته ورکړه. ښځه فقیر ته ټول چرګ یووړ، اما کله چې بیرته کور ته راغله سترګې یې له اوښکې ډکې وې. خاوند یې د ژړا علت پوښتنه ترې وکړه. میرمنې یې ورته وویل کوم فقیر چې په دروازه کې ولاړ و هغه زما پخوانی خاوند و. سړي خپله میرمن په غېږ کې ونیوله او ورته ویې ویل زه هم هغه فقیر یم چې یوه ورځ ستا د میړه دروازې ته راغلی وم. ژوند په یوه حال کې نه پاته کیږي. بس الله تعالی دې موږ همیشه د غریبو یتیمانو او بېوزلو خدمتګاره وګرځوي.